السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ګرانو ملګرو، د سیټ ته به تاسو ته ښکاري اتاجان د افغانستان پښتنو له او د پاکستان پښتنو له یو پیغام ورکړی دی. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شیر کړئ. نو راځئ د اتاجان دا پیغام لږ شانتې ورو. د پاکستان پښتنو ته او د افغانستان پښتنو ته څه پیغام او څه نصیحت لري؟ موږ ټول سره یو افغانان یو او ټول سره یو پښتانه یو سره او بیا مسلمانان یو. نو زموږ او تاسو کوشش وکړو چې مینه او محبت وکړو، د نفرت نه څه نه جوړیږي او د څو نفرو په خاطر باندې موږ پښتانه سره وران شوي یو. او که پاکستان کې وي او که په افغانستان کې وي، ټول سره یو مسلمانان دي او د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي. او موږ تاسو باید دا فکر وکړو چې چېرته مسلمان دی که هغه د هرې ژبې سره تړاو لري، هغه باید د مینې او د محبت میسج ورکړي. د مینې محبت میسج دا دی: ژوند دی پر مام تیر شو، په تام تیر شو، ښه ژوند د هغې دنیا دپاره دی، ښه اخلاق په دې دنیا باید وکړو او په مقابل کې به الله رب العزت موږ او تاسو ته جنتونه نصیب کړي. جزاک الله خیر.